اگر ولې چې دا ګاګر یا ګګر دا د ماشک خان خطا لقب دا هغه زما دا لغلی چې هغه د خپل قبیله کوم ځای چې دی ګګر لیکي دغه ځای کې دا تاریخ چې کوم دی طارق خلیل دغه نه راخسته دی. طارق خلیل سی وایي چې دا اصل کې دا نوم چې دی دا رزړ دی. دا رزړ نوم چې کوم دی میر جمال سیال چې کوم دی هغه دا دوړ لیکلی دی. دا رزړ دا دوړ لیکلی دی. میراجان سیال صاحب چې کوم دی دا دوړ لیکلی نو او طارق خلیل صاحب وایي چې دا رزړ دی او دا د ګګړ نه وران شوی او ګګړ چې دی دغه ګګر ته هغه طارق خلیل صاحب وایي چې دا ګګړ او رزړ دغه خو دې باندې ورسره څوک متفق نشي. دیز کې دغه چې کوم دغه د ماشو یا د ماشو ګګر چې کوم زوړ تاریخ ته کنه وایي چې د بودیست دیز کې د بودیستو آثار دلته یو غونډه را پدې دغه کې پدې ماشو کې او پاره کې چې کوم آثار راوتی دي د بودیستو د وختو نو 2000 کالو زاړه لکه دغه د وختو د کشان د دور کشان یا کشان بودیست دغه د دور چې کوم دغه دلته راوتی نو هغه وخت کې دا کلی چې کوم دا دلته یو خار ګګر یو خار او هغه بیا چې کوم دی تباه شو ختم شو 1500 کال مخکې ختم شوی دی. 1500 کال یا 600 کال مخکې کله چې دغه د ولکیرو د کتاب لیکي یا په 1849 کې دا خبره کوي دا غیم 200 کال شو. مطلب دا دی چې 200 کال مخکې دا خار یا دا کلی بیا دغه آباد کړی دی. ماشو او ماشق خان بیا آباد کړی دی. نو په دې ګګر باندې چې دا ګګر د دې نه مخکې د دې ځای ګګر نامه و یا دا ګګر ډیری و دغلته او دغه سیال مومن وایي دا دوړ دی او دغه چې کوم دی او دا رزړ دی. البته عبدالقادر خټک وایي همیشه پښتون مومندو دی درون کړی که سبب د خفت میر افغانی دی. حفت که حفت دی حفت که سبب د حفت میر افغانی دی. د روایتي شجرې تر مخه د مومن بابا دوه ښځې وې چې دوه ښځو نه د مومن بابا یول زامن زګېدلي خو د تاریخ پېښور مطابق د مومن بابا د دوه ښځو نه 9 زامنو. د مومن بابا د یوې ښځې نامه خاتونه وه او د بلې نامه دوی انا وه. انا زما په خیال د ترکیه لفظ دی او مور ته وایي انا. تاسو کوم دا عثمان ډرامه ګورئ نو هغې کې هغه مور ته چې اواز کوي نو انا نو دوی انا و چې په دویزه مشهوره وه. د خاتون انا 3 زامنو مایار یا مخیار موسی چې مسیحزي یادېږي او دریم کوکو چې په کوکوزي مشهور دي. د دوی انا 6 زامنو کالا ملی یا ملهه یعقوب مندو عمر حسن. د خاتون انا 3 زامنو کې د موسی بابا زوی حیدر او د حیدر زوی محمود او د محمود زوی ترکزی او د ترکزی بابا 3 زامنو داود عیسی قاسم. د داود 2 زامنو یو حلیمزی او دویم برهان. د حلیم بیا یو زوی د دلخا کور. د دلخا 3 زامنو داوت کلی بابا شاه منصور. د شاه منصور نه مشهور خاندانو مورچخیلو. د شاه منصور نه مشهور خاندان مورچخیلو چې د برو مومندو مشهوري دی خاندان سره و. د مورچخیل نه کلندر خان 6 زامنو چې د سلورو نامې معلوم دي او نور 2 معلوم دي. اول مقرب خان، دویم شاد خان، دریم چوهار خان او سلورم احق بابا. دې خاندان کې د شاد خان زوی رضین خان بابا ډیر لوی ټبرو او د خانه کور تر ډیره موده
دې سره زین خان بابا به ذات خود یو مجاهد انسان چې په 1961 کې د پانیپت په جنگ کې شهید شو. د دې اولاد کې مشهور دا کسان تیر شوي سعد الله خان، مغل خان، ارسلا خان. د ارسلا خان اولاد کې باچا خان او سعادت خان مشهور کسان تیر شوي دي. د سعادت خان لور قمرجان بیبي نو مشهور جنگ میوند فاتح د ایوب خان ټبرو، د ایوب خان غازی بور بیبي و. کوم چې د میوند جنگ شوی و په هغې کې چې کوم فاتح و ایوب خان غازی د هغه مور چې وه هغه قمرجان بیبي د سعادت خان لور وه او د امیر شیر علي خان ښځه وه. د موسی باب د امیر شیر علي خان ښځه وه. د ایوب خان مور وه کوم څه کې ها. او د موسی بابا اولاد د بر مومندو موسس ګڼلی شي. موسی بابا اولاد ترکزي مومند په بر مومندو کې یو غټ خاندان دی. د علمزي، بایزي، خویزي هم د دې ترکزي زیلي خاخونه دي. ځینې ځای کې دې باندې څوک متفق نه دي خو چېرته تاریخ یو شان دی، چېرته تاریخ بل شان دی. بر او کوز خلیل مومند د ولزي قبیلو اکثر د مغولو خلاف جنګونه یو ځای کړي. دغه جنګونو کې د غزني جګړه مشهوره ده چې مومندو د بابر خلاف کړی وه. دغسې مومندو ګګیانو، محمدزو د دوریانو سره جنګ کړی و. باجوړ کې د ملک هیپو خلاف خلیل مومند د ولزي یو ځای جنګېدلي دي. دغسې د لزاکم خلیل مومند او د ولزو، سوکنو، ملاګور او جړانو یو ځای د پېښور نه ویستي دي. او په ننګرهار جلال آباد کې د میرزا هندال خلیل مومندو یو ځای وژلی دی. دا هندال چې کوم دی دا د همایون د بابر همایون ورور و، د میرزا کامران ورور و. ښه د یاره بس زه به دغسې د شیخ تپور جنګ چې کوم شیخ تپور جنګ خلیل مومندو یو ځای کړی د دې جنګ به تاسو ته شاید چې دا جنگ چې کوم دا شالم په دې جای باندې شوی. دغه خخي چې کوم کنه خخي خیل مطلب یوسفزي او د اخو سره چې څومره خیلونو محمدزي او ګګیاني او وغیره مندر دا ټول یو ځای شوي. دا د شالم نه اخوا د سیند نه اخو او غوریا خیل خلیل مومند د وزیر سیند نه دی خو نو دی هغې او دغه وخت کې د ګجو خان حکومت و. ګجو خان ورته وویل چې تاسو دې خوا راوړئ چې لاس په لاس جنګ وکړو. دا بهادري نه ده چې تاسو د سیند نه پورې غاړې نه تاسو غشي ولئ، دې خوا راوړئ چې جنګ وکړو. نو دې مخ نه ورته غوریا خیل وویل خلیل مومندو د وزو چې تاسو دې خوا راوړئ. مطلب یې دا و چې که دې خوا راوړئ نو که شاته خو به د تېښتې لارې که نه داسې هغې ته به خپلو ګجو خان ته ګجو خان د پښتنو یو ډېر د یوسفزو لوی بادشاه او په ملک احمد چې کله وفات شو نو هغه پسې یو ځان له تاریخ دی چې ملک احمد د هغې یوسفزو مشران چې ووژنو ملک احمد ماشوم راغو لوی شو بیا د یوسفزو باچا شو یا د ریاست دغه شو او چې کله وفات شو ملک احمد نو بیا ملک ګجو خان شو. ملک ګجو خان چې وفات شو نو ملک شاه منصور و. ملک شاه منصور پسې ملک کالو ملک بهلول داسې دغه سلسله وه. نو